ما ستاسو د کلي دې معاشره کې د چرسو د ماحول نم لري ساتلی. ما ته یو حافظ قرآن چرسی نشی ښودلی، ما ته یو حافظ قرآن پوډري نشی ښودلی، ما ته یو حافظ قرآن شرابي نشی ښودلی، ما ته یو حافظ قرآن د آیس په نشه کې ککړ نشی ښودلی. زمونږ یو ډرامه باز وزیر داخله دی، نن یې پارلیمنٹ کې ویلی دي وی یو مدرسه باندې مو ریټ وکړو، په هغې ریټ کې دا خبره مونږ ته معلومه شوله چې د مدرسې عالم خپل شاګرد ته وایي چې د قرآن او د دین د زده کړې دپاره د ډرګز او د منشیاتو استعمال شروع کړه نو ستا دماغ به کولاو شي. دا نننۍ خبره درته کوم، دا زمونږ په زړه باندې د چړې ګزار دی. دا جواب زه نه ورکوم. شهریار راځه د 21 کروڑ پاکستانیانو نه به تپوس کوو. زه چیلنج دله در کوم، زما د 30 لکو سټوډنټانو د هغې بلډ ټیسټ به کې او ما ته به په هغې کې ته د ډرګز ثبوت پیش کې، د منشیاتو د نشو ثبوت به ما ته پیش کې، او بیا زه فضل غفور هم د دینی مدرسې یو طالب العلم یم. بیا به زما بلډ ټیسټ کې او بیا به خپل بلډ ټیسټ کې، بیا به زما د قائد وینه ټیسټ کې او بیا به د خپل لیډر وینه ټیسټ کې، او بیا به ګورو چې په پاکستان کې منشیات څوک خورئ، ډرګز څوک خورئ. الحمدلله زه په فخر سره دا خبره کوم، په 30 لکو طالب علمانو طالباتو کې زه په چیلنج سره دا وایم چې کو د یو طالب العلم یا د یوې طالبې په وینه کې چا د منشیاتو اثر ما ته ثابت کو او هغه په دینی مدرسه کې طالب یا طالب العلم وي، زه به د دې ټول پاکستان د دې قوم نه معافي غواړم او زه به د خپلو دینی مدرسو ته تاله لګو. او بیا به راسره تځې او پېښور یونیورسټۍ ته به ځو. ما پېښور یونیورسټۍ کې سبق ویلی دی او زه به د پېښور یونیورسټۍ په یو هاسټل تا ګرځوم او زه به پکې تا ته ښیم چې د دې کمرې نه آیس ملاویږي، د دې کمرې نه چرس ملاویږي، د دې کمرې نه شراب ملاویږي. ته راته نشه وښیه او زه به یې درته د پېښور یونیورسټۍ د هاسټل نه فراهم کومه. زما د دیني مدرسې ټول خدمات چې ما د دې قوم غریب بچي ته مفت قرآن وښودلو، هغې له ته په دې باندې په صفر کې ضرب ورکې د دروغو یو خبره. دا د پاکستان په یو دومره اعلی او مقدسه اداره کې دا ته زما د دغې علماو د هغې په زړونو باندې د چړو د خنجرو ګزار کې. خو زه فیصله په تا نه کوم، زه فیصله په دې قوم باندې کوم. ستاسو د کلي چې کم طلبا دي، ستاسو د کلي چې کم علما دي، ما ته وښیئ په هغې کې څوک نشهیي شته دی؟ تپوس در نه کوم، څوک نشهیي پکې شته دی؟ چرسي پکې شته دی؟ هیروینچی پکې شته دی؟ آیسي پکې شته دی؟ زما محترم ورونو، داسې د هر کلي صورتحال دی. دا مدارس دا د دې دپاره قایم شوي دي چې ستاسو بچو ته د الله رب العالمین دین وښایي، او د دې مدارسو چې څوک توهین کوي او استهزا کوي او تحقیر کوي، یاد دې ساتي هغه د تهجد د وخت د قرآن سره ډغره وخي. هغه زما د دې بچو د الرحمن علم القرآن سره ډغره وخي، چرته به هم کامیابه نشي. دا دینی مدرسې به الله شاد او آباد لري انشاءالله که خیري. او چې څوک یې ختموي او چې څوک یې بدناموي او چې څوک یې کمزوري کوي، خو هغه په هره شعبه کې وي، هغه به ناکامه او نامراده او په دنیا او په آخرت باندې ذلیل او رسوا ګرځي انشاءالله. ډېر راغلل ارمانونه یې په زړه کې وو چې کاش یو ورځ به داسې راشي چې پاکستان کې به زه ټولو دیني ادارو ته تاله ولګوم. الله رب العالمین هغه خلق هغه ذلیل او رسوا د دې دنیا نه بوستلو. نن دیني مدرسې د کلو کلو په ځای باندې الله رب العالمین محلې محلې ته وسیع کړلې. په هره محله کې نن الحمدلله